دا راټول سوي سلګونه تنه د لښکرګاه ښار اوسېدونکي دي چې نن د لښکرګاه ښار لوري ولس ته د حساب ورکونې په هغه پروګرام کې ګډونوال دي چې موخه یې د راټولو سوو پیسو د مصرف څرنګوالی ښودل دي. د لښکرګاه ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي دوی ته له مرکز څخه د 1404 هجري شمسي کال تر وروستیو پورې د 255 میلیونه افغانیو د راټولولو هدف ورکول سوی دی چې تر دې دمه 104 میلیونه افغانۍ راټولې سوي او ډېری برخه یې د اتو لویو پروژو په بشپړېدو سره مصرف سوي دي. لښکرګاه ښاروالۍ د 1404 مالي کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب کړې وه د مرکز لخوا چې منظور شوې وه هغه تقریبا 255 میلیونه افغانۍ شاوخوا اټکل شوې وه چې د دې جملې څخه موږ 4 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي چې د کال په دغه شپو کې چې مثال درېیمه روبه کېږي تقریبا د تېر کال په پرتله باندې 10% موږ تقریبا اضافه والی لرو. لښکرګاه ښاروالي په روان 1404 مالي کال کې تقریبا د 90 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د پاخه سړکانو جوړول درلوده چې د یادو پروژو له جملې څخه درې پروژې بشپړې سوي دي چې تقریبا د 120 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې پر وخام ججې باندې سړک بشپړ سوی دی. د 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د کندهار په سړک باندې یو سړک پراخه سوی دی. د 12 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په 15 ناحیه کې په بولان کې سړک بشپړ سوی. پر همدې حال په لښکرګاه ښار کې د روانو پروژو کارکوونکي وایي خوښ دي چې د ښاروالۍ اړوند پروژو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سوې ده. کومه پروژه چې موږ د ښاروالۍ څخه اخیستلې ده دغه له امله ډېر ځوانان دلته زموږ سره په کار بوخت دي او حلاله ډوډۍ ځان ته پیدا کوي. بلخوا د لښکرګاه ښار اوسېدونکي هم د ښاروالۍ د ریاست له کارونو خوښ دي خو وایي چې لا هم لښکرګاه ښار پراخو رغنیزو چارو ته اړتیا لري. د لښکرګاه ښاروالۍ اړوند کسان چې په ښار کې ژوند کوي د ښاروالۍ د خدماتو څخه برخمن دي او د ښاروالۍ د دغه فعالیتو څخه دوی ستاینه کوي. لښکرګاه ښار چې یو پراخ او ګڼ نفوسه ښار دی لا هم ډېری پروژو تطبیق ته اړتیا لري. د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین هم ژمنه کوي چې لا به هم په دغه برخه کې دوی کار ته دوام ورکوي. نعمت الله همت، امید راډیو، هلمند.